د الله پاک معجزه څه ته وایي؟ د الله پاک معجزه دې ته وایي دا په سایټ کې چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري څنګه چې تاسو ته پته ده په پاکستان کې بارانونه ډېر زیات شروع دي، ځای په ځای باندې سیلابونه دي، په خیبر پښتونخوا کې هم ځای په ځای باندې سیلابونه رالل، په لویر دیر افر دیر چترال مدین بحرین کالام په دې ټولو ایریاګانو کې سیلابونه شروع دي، په سند کې شروع دي، په بلوچستان کې شروع دي. څنګه چې تاسو ته په دې سایټ کې دا ویډیو ښکاري نو دا په دیر کې شوي د ننني واقعیت دي چې یو ګاډی راغلی دی نو دغه ته پرېوتی دی سیند ته، سیند دی یا نیر دی خو دیرونه خو نشته ته ټول دا خوړونه او سیندونه دي نو دې ته دا ګاډی پرېوتی دی پته نه لګي چې دا څه ټایم پرېوتی دی او څه ټایم یې بیا روباسي. نو په دې کې 2 زنانه یو ماشومه ده او یو زنانه ده نو الله پاک پکې هغه بچ کړي دي. الله پاک دا زمونږ په موږ باندې د الله پاک د سایډ نه یو قهر دی. الله دې موږ ته ګناهونه معاف کړي ځکه چې دا زمونږ د ګناهونو نتیجه ده. کله چې دا سیلابونه راځي او داسې آفاتونه راځي نو دا د دې د وجې نه راځي چې موږ سرکشه شو، د دې د وجې نه راځي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی، په یو ټایم باران شروع نو حضرت عایشې ته تپوس وکړو چې د پیغمبر سلام دا شکل مبارک شو دا بالکل سور شو. نو حضرت عایشې ته تپوس وکړو چې تاسو دا شکل ولې داسې سور شو؟ دا خو د خدای پاک رحمت دی. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې سید د خدای پاک رحمت دی، خدا رحمت زحمت کېدیم شي، قهر کېدیم شي. په کم بره اسمانونو کې چې ما کم اویا سیندونه لیدلي دي نو دا بل چا نه دي لیدلي. که په دې کې یو سیند په موږ باندې روش کېدو نو د نوح علیه السلام قصه به بیا به ټول لا وینو. دا قصه شروع ده. الله دې زمونږ ګناهونه معاف کړي، زمونږ په حال دې الله رحم وکړي. ډېر زیات خلک دې متاثره شولو، کم چې متاثره دي زما دې ټول سوشل میډیا ورکرانو ته کم چې امداد کوي خلکو سره دې ټولو ته زما یو خواست دی چې څومره هم کېدی شي نو منډه ترله ووهئ، اپیلونه وکړئ خلکو دپاره دا کم کسان چې متاثره شوي دي چې دوی دپاره څه ناڅه امداد وشي. ویډیو خپله مو ګورئ او مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ چې نور کسان ته عبرت والي او کم کسان د چا خیرات صدقات وس کېږي نو چې دې متاثرونو سره یې وکړي. والسلام.